دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه نن یکشنبه د 1403 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب میاشتې 6مه نیټه ده. زه فهیم الله افغان یم. پام وراړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت شهیدانو او معلولینو ریاست د یو خیریه بنسټ په همکارۍ د دغه ولایت د 400 کونډو یتیمانو معلولینو او شهیدانو له کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دغه کورنۍ چې ډیری ماشومان، ښځې او معلولین کسان دي زیاته خوښي څرګندوي او په راتلونکي کې د ورته مرستو غوښتنه کوي. بشپړ حال زموږ د همکار محبوب الله سروري په راپور کې. د معلولینو، یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو د لاسنیوي په موخه د میدان وردګو ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د یو خیریه بنسټ په همکارۍ له 400 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دا د خیریه بنسټ لخوا نه دي او د موږ په همکارۍ د ریاست د شهدا او معلولینو په همکارۍ باندې 400 کورنۍ دي چې په دې کې کونډې، یتیمان او معلولین دي. بعضې کورنۍ هغه چې ډېر بېوزلې او بیچارهګانې هغه موږ کې نیولي دي، ډېر کم کورونه. نو دا په ټولو ولسوالیو نه موږ راټول کړي دي، دا هغه ورکوي. په دې کې یو بوجۍ اوړه دي، یو بوجۍ وریځې دي، دال دي، نخود دي، بوره، دا شیان دي. مرسته اخیستونکي چې یتیمان، بې سرپرسته او اړمنې کورنۍ پکې شاملې دي له مرستو خوښ دي. وایي د کار کولو توان نه لري. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ورته مرستې دې لا زیاتې کړي. داسې چل چې زه هېڅوک په خدای سرپرست ګل نه لرم. یو وړ زوی لرم، د میاشتې 2800 روپۍ واکسین ورکوم، عملیات یم چې بله کار ما نشم کوم ولی عملیات یم. د ما مشر زوی شهید شولو، د کور سرپرست و نور سرپرست نه لرم. زه پخپله د عصبي فشار لرم. 3 کاله کې چې پیوسته د پرکسیټین او نیکسټریټ په نامه ګولۍ دي، زه هغه خورم. هغه مې دوا ده د فشار وڅکوي چې ونه خورم، هغه بیا نشم کار نشم کړی. نو دغه خلک هم داسې دي. موږ غوښتنه دغه ده چې د موږ سره په راتلونکي کې مرستې وشي، که یوه بوجۍ اوړه وي، که یو بوتل غوړ وي. دا د موږ دپاره ډېر شی دی، خو موږ باید ویر نه کړو. د میدان وردګو ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسؤلین وایي د اړونده وزارت سره په همغږۍ کوښښ کوي دې ته ورته مرستې راټولي او د دغه ولایت په اړمنو یې وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د افغان ترک لیسې زده کوونکو د لاسته راوړنو لپاره ساینسي نندارتون جوړ شو چې پکې زده کوونکو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل او پروژې نندارې ته وړاندې کړې. مسؤلینو د دوی لاسته راوړنې وستایلې او ورته یې د لا ښې زمینې برابرولو ډاډ ورکړ. نورحال زموږ د همکار فضل رحیم عابد په راپور کې. دا د میدان وردګو ولایت د افغان ترک لیسې زده کوونکو له لوري جوړ شوي تخنیکي وسایل او پروژې دي چې په ځانګړو مراسمو کې نندارې ته وړاندې کړل. دوی زیاتوي که د زده کړو زمینه ورته لا زیاته پراخه او مالي لاسنیوی وشي، کولای شي غوره تخنیکي وسایل او پروژې جوړې کړي. ما چې دا کومه پروژه جوړه کړې ده د داسې یو څه څخه برق تولیدوم، کوم چې زموږ او تاسو په چاپیریال کې موږ بې باعثه او بې فایدې ګڼو. زه له هغه څخه نه تاسو ته برق تولیدوم. هغه د کثافات، زه د دغو ماشینو په واسطه باندې کولی شم چې له کثافات څخه برق تولید کړم. اگر فسیلیتی یا مثلا امکانات به ما برابر شود، ما به اندازه مثلا این آلی یک شهرک جور کردیم که ما چه اندازه واسه ما بود. اگر ما کمک مالی یا مثلا کمک های دیگه شود، این باعث میشه که ما مثلا به شکل بسیار مدرن یک شهر خوب به نمایش بکشیم به مردم. همدارنګه مسؤلین وایي له دې نندارتون موخه د افغان ترک لیسې زده کوونکو یو کلنې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کول وو. ترڅنګ یې د زده کوونکو هڅې ستایي او ورته د لا ښې زمینې د برابرولو ډاډ ورکوي. وردګو افغان ترک ښوونځي نندارتون ورځ نن وله. له دې نندارتونه هدف زموږ د زده کوونکو د یو کال لاسته راوړنې کومې پروژې، کوم پروګرامونه چې لري په هغو باندې کار کوي، هغه په دغه ورځ باندې بیا نورو زده کوونکو ته او یا ښوونکو ته، همداسې نورو میلمنو ته، د زده کوونکو والدینو ته، هغو ته دا خپلې پروژې کوي. د یاد لیسې مسؤلین وایي چې د زده کوونکو لپاره یې د زده کړې غوره چاپیریال رامنځته کړی او په لوړه سطحه د زده کوونکو روزنه کوي.
د بلخ ولایت د پوهنې ریاست له لوري د مزار شریف ښار د ښوونځیو او مدرسو د څه باندې 2000 ښوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې ازموینې سیالۍ په لاره واچول شوه. چارواکي وایي د دې سیالیو له ترسره کېدو موخه د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول او د اسلامي امارت د حکومت له تګلارې اشنا کول دي. نورحال له بلخ څخه د عبدالمتین ستانکزي راپور کې. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست لخوا د امارت پیژندنې رقابتي ازموینې سیالۍ د اخیستلو بهیر دا ځل د مزار شریف ښار د 2000 تنو ښوونکو په ګډون په روضې مبارکې جومات کې ترسره شوه. د بلخ ولایت د پوهنې رئیس وایي د دغو سیالیو له پیل څخه یې موخه د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول او د استادانو د اسلامي امارت د حاکمیت له لارو چارو پوره اشنا کول دي. برنامه را به خاطر ارتقای ظرفیت معلمین و استادا و توسط این کتاب دفع توهمات میشه و مردم ما و ملت ما و استادای ما و مربیان ما آگاهی پیدا میکنن، سطح دانششان بلند میره. واقعا که بسیار افاده و استفاده میشه از این کتاب. دغه راز په دې سیالیو کې ګډون کوونکو استادانو د هیواد د ټولو برخو لخوا د دغه کتاب پر لوستلو ټینګار وکړ او د ښوونکو یو عاجله اړتیا یې وګڼله. مطالعه کتاب بسیار مهم و مفید است، خصوصا به طبقه باسواد و معلمین به اصطلاح مکاتب و دانشگاه ها، به خاطر که یک اعتماد بین ملت و دولت است. کتاب دا کتاب ډېرې خوبایانې لري. موږ باید دا کتاب نه د امتحان لپاره بلکې د همیش لپاره یو مطالعه ولرو. خپل مشران نه باید د یو شناخت یو پیژندلوالی ولرو. د امارت اسلامي یا د اسلامي امارت د پیژندنې نه باید د موږ له اړ اړخه معلومات ولرو چې په دې کتاب کې ډېر ښه معلومات جای په جای سوي دي او موږ له دې کتاب نه هم مستفید سوي. فضای امتحان بسیار خوب بود، بسیار کتاب مفید بود. سوالایش از داخل کتاب بود، سوالایش بنابر واقعیت‌های تاریخ افغانستان، تاریخ معاصر افغانستان بود. خوانده بودیم، برابر هم خوانده خود حل کردیم. فضای امتحان خیلی صمیمانه، خیلی صادقانه امتحان بود. له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست د امارت پیژندنې کتاب ویش او له هغه څخه د ازموینې اخیستلو له بهیر سره د هیوادوالو د اشنا کیدو په موخه په بیلابیلو ټولګیو کې ازموینې اخیستل کیږي او د دې سیالیو غوره ګټونکو ته جایزې لکه موټر سایکل، بایسکل، کمپیوټر او تلیفون ورکول کیږي. پکتیا کې د شاوخوا 10 میلیون افغانیو په لګښت د 2450 متره په اوږدوالي د یو کانال جوړېدو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د دې کانال په جوړېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه او زرګونه بېروزګاره ځوانانو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي. د بیا رغونې چټک بهیر پکتیا کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت د جوی بغل 2.5 کیلومتره کانال چې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبوي د چارو پرانیسته د پکتیا ولایتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو لخوا ترسره شوه. مسؤلین د سیمې له خلکو غوښتنه کوي چې د پروژې په ساتنه او ښه رغونه کې ورسره همکاري وکړي او مسالې په ټول اف او نړیوالې ادارې په غاړه باندې اخیستې دي چې د دې تقریبا ټولې 2450 متره په خوا شوی دی چې د رغولو چارې نوي سره ساختماني شرکت ترسره کوي او چې د تطبیق وروسته به تقریبا 2000 هکتار ځمکه خړوب شي او تقریبا د نیم زره پورې کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول د دې څخه مستفید کیږي. اوبه هم نه ضایع کیږي په لار کې، کروندګر او دهقان ته به کامل اوبه پوره رسیږي او ستونزه به نه وي کې په کم اوبه به د مایو ته ډېر مځکې ډېر حاصلات هغه ترې اخیستی شو. له ولسونو مو غوښتنه دا ده، د سپین ږیرو مو غوښتنه دا ده چې د دې پروژې په تطبیق کې ښه همکاري راسره وکړي. دغه کانال د پکتیا په بلادي سیمه کې د پکتیا کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د اف ای او مؤسسې په مالي لګښت جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي د یاد کانال په جوړېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کانال پاتې برخه دې هم ورغول شي. مخکې دلته موږ په 3-4 ساعتو کې موږ ته اوبه نه رسېدې. اوس انشاءالله چې دا اوس څه کار به هم لاړ شي، خو که خدای وکړي او مشران وکړي چې دا موږ ته مخ ته هم ویاله پخه کړي نو موږ به ډېر سهولت کې شو او اوبه به هم ښه پرېمانه سي، حاصلات به هم ښه سي. انشاءالله ښه پروژه ده. موږ دې پروژې ته ډېر خوشحاله یو چې دا پروژه کار لیک چټک سي او زر جوړه سي، ښه جوړه سي، په صحیح اساسي سیستم سره جوړه سي. مسؤلین وایي دغه پروژه 10 میاشتې وخت نیسي او شاوخوا 2000 بېروزګاره کسانو ته به پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي.
په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې د انټر کلب سیالۍ چې شاوخوا 15 لوبډلو پکې ګډون درلود پای ته ورسېدې. دغه لوبو 40 ورځې دوام وکړ او له دې لوبو موخه ولایتي لوبډلو ته د لوبغاړو ټاکل و. نور حال زموږ د همکار محبوب الله سروري په راپور کې. په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا 40 ورځې وړاندې پیل شوې د انټر کلب رسمي سیالۍ پای ته ورسېدې. د مسؤلینو په وینا په دغه سیالیو کې 15 لوبډلو ګډون درلود. همدارنګه زیاتوي چې له یادو سیالیو یې موخه د غوره لوبغاړو ټاکل دي چې له همدې لارې به بیا ولایتي ټیم ته لار مومي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ څانګې په سره په همغږۍ د هغوی په هدایت سره په ټولو ولایتو کې پیل شوی. خوشبختانه دغه کې د میدان وردګ ولایت 15 رسمي لوبډلې وې چې په دې کې ګډون کړی و او تقریبا نن 40مه ورځ ده چې د دې پایلوبه ده. د دې اساسي هدف او موخه دا ده چې د دې نه د ښه لوبغاړو پیدا کېدل دي. د یاد ولایت د کرکټ لوبغاړي دغه سیالیو ته خوښ دي. دوی له مسؤلینو د معیاري لوبغالي غوښتنه کوي ترڅو په راتلونکي کې ښې سیالۍ ترسره کړي. او دا ډېر مهم دي. یو کرکټر چې مخکې ځي نو دغه سیالیو څخه مخکې ځي. تاسو خپله وینئ چې په دې ګراوند کې حتی تیږې شګې دا موجودې دي او دا د یو کرکټر د زیان لپاره دا دی چې دلته انجري کېږي، انجري منځته راځي او موږ اساسي لوبغاړی نه لرو. دا اوس موږ ډراف وکټ نه لرو، په سیمټ باندې لګیا یو. نو په سیمټ باندې اړبال هېڅ امکان نه لري. خو اوس موږ د ضرورت په اساس او د مجبوریت له خاطره موږ اوس په سیمټ باندې لګیا یو. د هر لوبغاړي لپاره دا ډېرې ګټورې دي ځکه چې د هر څوک دلته پرفارمنس کې دغه مخکې ځي. د بیا د غیر وان ډے ته ځي، بیا 3 ډے ته ځي، وروسته د غیر همداسې نېشنل ټیم ته ځي. نو هر لوبغاړي لپاره بهترین دي. په دغه ولایت کې د کرکټ لپاره د معیاري لوبغالي د جوړېدو خبره کوي. زیاتوي چې 70% کارونه یې بشپړ شوي او پاتې نور به ژر سرته ورسیږي. درنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.